نگران وزیر اعظم ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم په اسلام آباد های کورټ کې د جسټس محسن اخترکیانی په مشرۍ کې د خلکو د جبري لادرکیو په اړه د انکوایري کمیشن د سپارښتنو د عملي کولو په اړه د درخواست اورېدنې په محل جاري کړو. جسټس محسن اخترکیانی وویل د انسان د تښتولو سزا مرګ ده او د جسټس کیانی په قول هغه کسان چې په دې کار کې لاس لري باید 2 ځله په دار وځړول سي. د اسسټنټ اټارنی جنرال لخوا د اورېدنې د ځنډولو په خواست جسټس محسن اخترکیانی وویل نرمي ښکاره کړې چې دواړه ډایرکټر جنرالز یعنی ډایرکټر جنرال ISI او ډایرکټر جنرال ملټري انټيليجنس یې نه دي رابللي، خو نگران وزیر اعظم به د راتلونکي ګول یا دوشنبه په ورځ عدالت ته وړاندې کیږي. نوموړي وویل د نوي حکومت د راتلو وروسته به نوی وزیر اعظم هم عدالت ته رابلي. د لادرکه کسانو د حقوقو فعالان د عدالت لاړه یو مهم ګام بلی. इसलिए भी ضروरी है क्योंकि دا په دې هم ضروری دی چې په زور د لادرکۍ ذمہواری پر وزیر اعظم وي، ولې چې وزیر اعظم د ټولو استخباراتي ادارو هم مشر وي. هیله لرم چې دغه ستونزې به هواري اړخ ته یوړل سي. د انساني حقوقو فعالان په پاکستان کې د خلکو لادرکه کېدل لویه مسله بلی او د لادرکه کسانو خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو د خلکو په زور په لادرکه کېدو کې د ککړتیا الزام لګوي، خو حکومت او فوج په تکرار دغه تورونه ردوي. د پاکستان فوج دا هم ویلي چې ممکنه ده ځینې لادرکه کسان د کورنیو د علم نه بغیر د وسلوالو سره یو ځای سوي وي. حکومتي چارواکي وایي د لادرکه کسانو معامله د پاکستان په ضد د پروپاګاندا په توګه هم کارول کیږي. تیر کال په دسمبر کې د بلوچ فعالي مهرنګ بلوچ په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د بېدرکه بلوچستانو د پاره د یوې میاشتې زیات وخت لپاره احتجاجي ناسته وسوه. انوار الحق صاحب مسنگ پرسن بلوچ پشتون سندھی ہر څوک کې مسنگ دی پاکستان کې هغوی په حق کې انوار الحق صاحب نیست. اوس هم امید نه لرو چې د مسنګ پرسنز دپاره یو قدم اخلي یا یو خبرې وکړي، ولې دا فوج ترجمان دی. د لادرکه کسانو په اړه کمیشن په 2011 کال کې د دغه کسانو او د دوی په لادرکۍ کې ککړ ذمہواره کسانو او ادارو په اړه معلومات راغونډولو په مقصد جوړ شوی و، خو بشري حقوقو کارمندان دا یو غیر فعال کمیشن ګرځوي. تیر کال دسمبر کې د غیر حکومتي ادارې ډیفنس اف هیومن رائټس لخوا خپور سوي راپورټ لمخې پاکستان په کال 2023 کې د جبري لادرکو کېدو یو 50 نوري قضایي راپورټ کړي. जब तक कि कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं आएगा تر څو چې یوه پالیسي نه جوړیږي او ټولې ادارې پر یو ځای د لادرکه کسانو معامله مهمه ونه ګڼي او د دوی د موندلو هڅه ونه کړي، دغه به هم دغه رنګه دوام لري. په زور د لادرکه کسانو پر معامله د دې څخه وړاندې شهباز شریف او عمران خان هم خپل د واک په محل عدالت ته بلل سوي وو، خو د څېړونکو تر مخه د خلکو په زور د بېدرکۍ دغه لړۍ اوس هم دوام لري. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.